بسم الله الرحمن الرحيم. رزو lesson 25 of MS4 2016. پنځه نمبر د زموږ تاسو را انزرټ ټاب د موږ تاسو لکنه ټیکس ګروپ باندې کار کوي. دا ګوره په هم تاسو په انزرټ ټاب کې پیجز ګروپ، ټیبل ګروپ، السټریشن، اډنس، میډیا، لینکس، کمنٹ، هیډر، انفوټر سټل دا سټیپ به سټیپ د ګروپ باندې تاسو مطلب کار وکړ. نو زه چیرته ټیکس ګروپ باندې کار کوم. ها ګوري ورته دغه ماتره ډیفرنٹ کمانډز دي. ها کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان خرازم دلته انزرټ باندې کلیک کوم. الکه سوي چې انزرټ ټیکس باکس اوس الکه څه غواړم مطلب یو ټیکس باکس غواړم څه کوم ډرا کوم. ګوري کلیک کړئ باندې کا دا ما سره دوه قسم دي. ښا یو بلټن دی، یو یوزر ډیفاین دی. الکه زه په دې کلیک کوم. څه کا اوس ګوره ورته ما سره لیکل لاغلل کنه خو څنګه شو ما سره کنه یو چوکاټ مینس کوم ته مطلب سټل دغه مطلب راوړم. سیدا د دې چې کې ټیکس باکس یعنی د لیکل یو باکس دی. سیدا ګوره د منځ کې ته مطلب څه کول شي لیکل کول داس نه شو کوم لګل ایکوال ار انډیا صحیح شو انټر کړ. ګوره ما سره څنګه شول تراغه لکه خبرونو کې دا شان شته ښا چې مطلب څه یو ټیکس باکس یو ټور کړی سیدا په خپل اندر ټیکس باکس لکه چې مسره دا یو ابجیکټ دی. ښا کوم کې سبجیکټ ډرایوینګ ابجیکټ دی. ښا کنټیکچوال ټاب د زموږ تاسو مخ کلو سره سیدا ښا لکه ور باندې کار وګوري ورته او د ملک قسم په کار دی. ګوري ته دا قسم وځي کلیک کړئ ونس ګوره ما سره څنګه شو دا ډایرکټ څنګه شول تراغه ډرایوینګ ټول ځای ما سره دا په دې څه کوم رائټ کلیک ورته ته چیرې څه وکړه ماته اډ کا ورته د مې څه کول کنه وشته کوي چې ایکوال ار ان ډي سیدا انټر کړل څنګه شو ما سره ایکوال ار ان ډي ګور انټر میکا څنګه شو ما سره مغه لیکل پکې راغله سره دلته اوس ما سره چې ډیفرنٹ مطلب اټ شیپ دلته کوم دی اویلیبل دی. کوم قسم وړ څه کا ورته انسرټ کوا خبر لکه سوي چې څه په کار دي ایډیټینګ پوینټ مې لکه کاری په دې کلیک وکا سم لکه کاری چینج دا قسم لکه اوس کلیک اوس ګوري ما سره څنګه شو ا ټیکس باکس شي باندې چینج شو په دې شکل باندې چینج شو. خداس مطلب نه وړته سو لکه ماته په دې شکل مطلب اوسه داسې وکټور ته وړاو. ګوره څنګه شو ما سره لیکل پکې مطلب یاد دې دا شیپ سټایل څنګه شو بدل شو. ها بل لکه سوي چې ایډیټینګ پوینټ را شکل کړي نو ګوره مطلب څه کې دا ایډیټ کوي تاسو کا ګوره څه کې تغیرات پکې راوړي. ها دا مطلب چې ایډیټینګ پوینټ دی. ها ګوره دا څه کوم دغه څه مطلب چینجز راوړه صحیح شو. ها او بل کته و چې مطلب څه په کار دی کلیک کړئ ټیکس باکس مطلب وړم څه کوم ځخه ټیکس باکس ډرا کوم یل تر شور پسې څه ویل کنه چې راوټ کنیکشن مطلب وړ څه کې کنیکشن ورته جوړ کې سیدا دل څه کو دینه مطلب به کار واخلا خاصه تم چې رسمي په کار دی دا قسمه اوس ګوره ما سره څنګه شلته راغی. خبر لکه سوي چې ډرا ټیکس باکس دا اوس ګوره ما ته لکه یوزر دی مطلب سره کلیک کړئ اوس ګوره زما کرسر شي بدل شو په دې جمله باندې دلته څه ډرا کا اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ دا راغی. ښه پکې نوښت کو چې لکه ناست دا ټیکس باکس باندې دا کارم کیږي چې چرته مطلب لیکل نه ممکن هلته څه کوه ټیکس باکس ډرا کوو مینس کې پکې څه کول شي لیکل پکې کول شي سره دا اوس ما سره څنګه شو راغی. خبر لکه سوي چې مطلب شیپ سټایل غواړي. ها دلته ما سره لکه چې دې سټایلونه دي خدا قسم غواړي اوس ګور پر ځای په دا انتخاب کوو خدا موږ ته سمخ کله مستری ور باندې کار کړو. ها په یو مرور باندې کو دا قسم ګوره په تم دا قسم راوړه دا چې ما سره کانو د مختلف قسمه دي سټایلز دي. ها بل لکه سوي چې شیف فیل کلیک کړئ باندې لکه کوم قسم رنگ غواړئ تم دا قسم رنگ باندې څه فیل مين ډکول سیدا اټو شیف فیل مطلب دا قسم رنگ ورته ورکا کلیک کړئ اوس څنګه ما سره دا قسم راغی. بل لکه سوي چې شیپ آوټ لاین اوس ګوره مطلب غواړئ څه دي بارډر آوټ لاین مين کوم چې دې چوکاټ د څه دا قسم رنگ ورته څنګه سب سور کلیک کړئ اوس ګوره ما سره څنګه شل رنگ ور باندې راغی سور سیدا. خبر لکه څه په کار سپیشل افیکټ وړه لکه دا ګورم تاسو مخ لوسره خدا سره وړه مطلب چې دا اوس چې ما سره رقم دي اټو شیپ سټایل نه ښه دا وډار د لکه ما سره وډار سره پرېس ملګو دم دې لیکل د پر کوم چې تاسو په دې ټیکس باکس کې شو دا قسم وړه چې دا په دې شکل مطلب وسی ګوره دا قسم چې دا تم یاره دا قسم چې دا ښه څنګه شو ما سره ډایرکټ راغی. خبر لکه څه ټیکس فیل لکه څه قسم وړه تم دا قسم رنگ باندې څه کا فیل کین مطلب دا لیکل مطلب مال څه کا فیل کا. ها بل لکه څه چې ټیکس آوټ لاین تم دا قسم وسی چې دا د لیکل مطلب څنګه چې ما سره په دې شکل باندې راغی. ها بل لکه څه وایي ټیکس افیکټ مطلب وړي دا قسم راشي ګوره وته چې لکه څه کا شیډ ور سره وړه کلیک کړئ ګوره مطلب ور سره څه سورې کړی کی خالي د لیکل سره فاده سره دا ماته چې لکه نو شیډو دی. ښه په دې کله کني بل شي دی لیکي ټیکس دا ګوري نه ویلې. ښه دا څه قسم راځي د دغه کمانه شکړ یو ټیکس باکس کې سره مې دا کنو اصل مې پکې څه مطلب نوښت کړ. ښه اوس له دا څه کومه ډایرکشن بدلم کلیک کړم څه قسم دا قسمه ګوره څنګه شو ما سره دا قسم راغی. خلک تاسو شل درې دا زیرګان کې وی شمیره تیرا په دې شکل لازم ما سره یا مطلب دا څه غواړي کلیک کړم ګوره دا ما سره روټیشن دی تاویدل لیکه او دا قسم لګه غواړي کلیک کړم دا ګوره ما سره په دې شکل باندې راغی دا تاویږي مطلب در سره. بل لکه څه ټیکس الاین کلیک کړم ګوره ما سره چې لکه میډل ته غواړي باټم ته غواړي سیده یا ټاپ کې غواړي د لیکل مطلب په ټیکس باکس کوم ځای کې ولکه ته میډل یا باټم ته لاړ شي. خبر لکه چې دا کریټ لینک دا ګورډن میم شه ده. ښه بعد وکړه لکه دا سکیږي فرض کا
دا ټیکس باکس ملکه څه ختم کړ. یو بل ډرا کوم ګورې انزرټ ته راځم په دې کلیک کوم ښه دې کې څه خله ملکه ټیکس باکس ډرا کلیک کړم نو ګوره ما څه کړ یو ټیکس باکس راواخیستم کنټرول نیسم او دې سره مطلب څه کوم د لاندې راکش کاږم سیدا اوس ګورې ورته وته څو کړ دې مطلب لینک جوړ کړ چا سره دلته ودرېږم ښه هلکه څو کړ لینک جوړ کړ کلیک کړم نو ګورې لینک جوړ شو کنه دې کې لکه څه نوشته کوم ښه ګوره داس نوشته کوم پکې ها داس مې نوشته لکه چې مساوي RAND صحیح شو انټر کا ګورې چې مطلب لیکل پدې کې کوم ځای شول کوم چې ځای نشته لاړل کنه بل تر سیده دا مطلب چې ما سره لینک دی ښه څه مطلب دغه ټیکس باکس د دې سره څه لینک کیکا یعنی کپدې کې لیکل ځای نشول څه وکړه چیرته وسه باندې ټیکس باکس ته سیده خدا ما سره مطلب پوزیشن دی ښه دلته مطلب ورته تاسو ګورې ما تاسو مخکې لوست دی باندې تاسو کار کړو ښه سیده دا پکچر کور باندې سټپ بای سټپ کار کړو دغه پکې دغه شی څنګه ما سره کنه نه وي ښه دا ټیکس وارپ خبرم تاسو مخکې لوست ښه الکه بیهایند کا فرنٹ کا سکوير کا ټاټ سیدا دا روټیشن ولا کنه چې شاته وي سم مخکې وي سیدا دا تاسو ګورئ مطلب نوې درجه مطلب ورته ګوره مخکې منوسره دا مطلب غواړم چې انتخاب کوم ښه سو کوم مطلب دا روټیټ کراته څه قسم دا قسم روټیټ کړه دا قسم غواړي سیدا دا منوسره مخکې قربان مکار کړو خدا سے مطلب غواړي ساجه کومول غزته ول غواړي سیدا الاین کا مطلب ټیکس کوم ځای مطلب راشي ګوره سیدا مطلب لیفت سنټر او رائټ پلان کې سیدا دا مختلف شي ما سره دي پراپرټیز دا خلاص دلته انزرټ ته راځم او ښه ټیکس باکس موږ تاسو مطلب څه کولو څه خالد ما سره نو سټایل نم شته ښه تاسو کولای شئ مطلب څه کې نور سټایل نم انتخاب کې ورته دا قسم کلیک کړئ نو ګوره وته چې لکه څه وکړه نور مې پکار دی ګوره ما سره بلټن کې رقم نور سټایل نم شته دا څه وړم سیدا یا مطلب وړي څه کې دا صفت کې ښه دا مې لکه څه ختم کړ ښه څه کنټرول مې ځه کنټرول W ښه do not save control plus n خلاص دلته انزرټ بل لکه سوي چې مطلب څه په کاری کویک پاورز په کاری کلیک کړئ باندې اوس ګوره تم چر څه وکړه اټو ټیکسټ انټری اوس ګوره ماته لکه نو سلیکشن ها سیو سلیکشن ټو اټو ټیکسټ انټری سره مطلب اټو ټیکسټ انټری کې وړي څه کې دا ثبت کې یا و چې ډاکومېنټ پراپرټي مله کپ کار څه غواړم اتر غواړم ګوره څه ویل کنه چې لیکوال دي څوک دی احمد ها دا څه غواړم مطلب ډاکومېنټ پراپرټي سره تم چیرې کمنټ راته انزرټ کو ګوره ما سره کوم کمنټ شته نه تم چلکه ریډي صحیح شو اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ دا راغی ها او یا پر ایگزامپل چې دا سنوي وسو کا پیک پارت سلټ شه ډاکومېنټ پراپرټي لکه سمې په کار کمپنی مې په کار اوس ګوره ما سره کمپنی نشه راغلی نه دا اوس ما سره راغلی ها نو شي ویل کنه چې منګل ګروپ پر ایگزامپل سیدا ها صحیح شو دا ما سره مطلب څنګه شو ډسپلی کړل شو ها رزلټ بیا کویک پارت باندې کلیک کوم دا کسوي ډاکومېنټ پراپرټي منیجر مطلب څوک د لکه څه کا ور ټایپ کوا دا چې ما سره کوم دي مختلف قسمه غا پارتس دي ها دا ختمه ملکه ختم کړل ها نور تاسو د څه کول شي مطلب رقم شان څه کول شي انزرټ کول شي راول لکه چیرته فیلډ راغله ګوره فیلډ څه کار کوي ما تاسو لکه مخ کې چې فیلډ چې مثلا کوم دا یو اکشن دی یو کار دی ګوره زه په دې کلیک کوم لکه سوکا فیلډ لاړ شه اوس ګوري ورته چوز افیل ګورل ته مطلب تاسو چې مختلف قسمه فیلډ لکه ډیډ ان ټایم لکه په کار ګوره دا شی شو مثلا د ډیډ ان ټایم مربوطه اکشنونه شول ښه دا قسم اورته چیرې دا قسم وسی سره د څه کول شي دا مطلب کتل شي یوزر انفارمیشن لکه په کار دی صحیح شو ها زمانه کسب کار دی آل ټول لا تراوړه اوس ګوري مطلب څه وړم ته چیرې په دې کې مطلب ماته اتر ډسپلی کا اتر مين دا لیکوال کوم دغه کوم فارمټ غواړم ته چیرې دا په اپر کیس کې مطلب کیپټل کې راوړه کلیک کړم اوس ګوري ماته څه لیکن احمد څوک دی د دې لیکوال دی اتر دی ها کوي دا سنوي څوک ماته فلټر زماله قسمه په کار دی اتر می پکار دی خو ځکه قسم لکه لاور کیس کلیک کړئ اوس ګوره ما سره مطلب دا په لاور کیس کې راغی دلته چې ما سره مختلف قسمه اکشنونه اویلیبل دي ښه تاسو کولی شئ دا څه کې صفرای کړئ رقم چې دلته ما سره اکشنونه دي ښه کلیک کړئ باندې فلټر راشه صحیح شو ښه نور د مطلب په کار دی کمپیر مطلب کمپیر غواړي یا کمنټ غواړي سیدا دا لکه قسم په کار ګریډ ډیډ ټایم لکه په کار شي دا قسم مطلب وسی سیدا کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شول د تاریخ راغی دا چې ما سره مخکې تیار جوړ شوی اکشنونه دي خاص صرف څه کوه دلته مطلب انزرټ کوه ها راځو نور مطلب سره په کار ګوره ډیټ د لکه په کار شو ګوري مطلب څه قسم وړي دا قسم سیدا یا مطلب ډیټ ټایم لکه په کار دا قسم وسیدا نور پر ځان پوهچره مطلب دا قسم وسه هایپر لینک ملکه په کار څه قسم وړل څه کوته انزرټ کا ډایرکټ څنګه شو مسره هایپر لینک مطلب راغی سیدا مت سمخ خلوصله وخه په دې پیل کې څنګه ما سره مختلف قسم اکشنونه غا یو ځای شي دي سیدا تاسو څه کول شي ورنه کار اخیسته شي ګوره ډیر قسم شان دلته ما سره ها لکه سمې په کار دی پیج مې په کار دی پرنٹ مې په کار دی سره پرنٹ ډیټ مې لکه په کار دی یا پر ځم تم چر نمبر کریکټر مې لکه په کار دی ګوره کی ورډز مې لکه په کار دی انډیکس مې په کار دی دلته څه کوا هغه ته انجړ کوا فیل کوډ مطلب کتل غوړز ګوره دا شکل مطلب وسی دا اوس ګوره څه ویل کنه انډیکس سویچ دا قسم وسی ګوره
مطلب دا شان ډسپلی کوي یا پر ایگزامپل لینک مې انتخاب کوم دا ګوري ما سره څنګه وي دا ډسپلی کوي راته خلاص بل د کویک پارټ باندې کلیک بل لکه سوي چې بیلډینګ بلاک اورګنایزر کلیک کړئ نو ګوره دغه کله ما سره کوم دي مختلف قسم شي دي د دې مطلب کوم څه نن تاسو جوړو چې تاسو ټول کې تاسو ټول کې ها هله قسمه په کار ادامه په کار دی ګوره مطلب ما سره دغه سټایل لکه کتل شي لکه تاسو ګوره دلته کوم لکه فایل تر زما صحیح شو فایل او نی باندې ما کلیک وکړو اوس ګوره ته ما ته دغه شان څنګه ټمپلیټونه شال تکنه د کوم ځای لکه سٹور کې ګوره د لپاره تاسو لرو بلاک اورګنایزر لرو سره کلیک کړئ باندې څوک ماته بیلډینګ بلاکس اورګنایزر کلیک کړئ باندې ګوره د ټول څه کول شي مشاهده کول شي لکه دغه دی ګوره د اوس ماته شي لکه مختلف قسم شیان دي ښا کوم سټایل د چې مطلب جوړوي چې د سٹور کې د سٹور کې خلک دا مې په کار شو دا ګوره د چې اسمات راکنو دا بلاک اورګنایزر دی ښا ایډیټ کول وړاندې چې پراپرټي سره لاړ شه لکه سمې په کار ټیکس باکسونه دي مطلب اټو ټیکس انټری دا او ټیبل دي رقم د چې ما سره دا ته مطلب هغه اورګنایز کول شي ښا فار ایگزامپل بعض اوقات چې مطلب یو ته ختم کا دا څه کوي ډیلیټ کا څنګه مشل کنده به ډیلیټ شو خو نه ډیلیټ وخه انسرټ کله کلیک کړئ باندې ګوره څنګه شو ما سره ډایرکټ هغه ټیکس باکس څنګه شو ما سره ډسپلی کړل شي دا خلاص دلته بیا انسرټ تر زما او کویک پارټس باندې کلیک کوم ښا دغه ګوري ماتر چې لګانو سلیکشن چې کړه ته مطلب وړه څه کې صفتی کې ها بل لکه چې ما سره ته وړه مطلب یو سټایل څه کې صفتی کې ها چیرته کنه کویک پارټ ګیلری کې ته مطلب تاسو څه کې د غرضی به د لیست کې ها سیدا دا ملک څه کې پلان ختم کو خلاص بل لکه څه یو ډاټ ګوري دې څه مطلب دا ډېر مهم شی دی ها بعض اوقات تاسو لکه مطلب څه کوي او ډاټ مطلب اس فرق او ډاټ سره پرېس تاسو ګوري ټول دا مطلب لیکلی چې کمپیوټر لیب چې دې لیکلی مطلب هاف پیج لیکلی چې ډونټ سموک سیدا دا لکه چې ما سره ټول د مطلب وارنینګ د پاره دي خبرتیا د پاره دي ښا ګوره څه قسم درازي کنټرول پلس ان دبل دراشن پسې ګوره انسرټ ته بلار شمه او ډاټ باندې کلیک وکم ښا کوم سیل کا په کار دغه سټایل می په کار دی څه شو ته نو شکل لکه چې نو شو کوم لکه چې سی پی یو فار ایگزامپل تاسو ګوره ما سره چې لکه نو ډاټ راغی چې دا تاسو د دفترونو په شو باندې مطلب لیدلی وی لیکلی چې افیس پلیز ټیک اپ یور شوز پلیز سایلنت یور فون څه دا چې ټول مطلب تاسو دا وډاټونه دي خاصه لپاره استعمال کیږي د خبرتیا لپاره استعمالېږي سیدا او په خپل وډاټ کوم مطلب دا په خپل یو ابجیکټ دی کوم قسم لکه ډرایوینګ ابجیکټ دی مشخصه پراپرټی لري ګوره اوس ګوره د تاسو مطلب مخکې په دې باندې کار کړو ښا ټیکس باکس مینس کې مطلب ولګو سیدا سیلو دي ما سره ښا دا مطلب نه وړم چې صفر کوم بلې صفر ګوره انسرټ ته بلار شو او ډاټ باندې خو څه قسم و سیدا قسم کلیک کړئ باندې ګوره ما سره دا قسم راغی ښا دا مې خو نه شو ګوره انسرټ ته راځم او ډاټ باندې کلیک کوم ښا څه قسم و سیتن دا قسم و سی ګوره دا چې اوس ما سره دې رقم سیلو نه دي ښا خلاص ور پسې به دلته انسرټ ته راځم او ډاټ باندې کلیک کوم ښا څه قسم وسی دا قسم وسی ګوره څه کوي انسرټ کوه درته مسله پکې نشته سره یا پر ایگزامپل بل قسم غواړي ګوره لسه کوي انتخاب دا قسم مطلب وسی دا اوس دا مثلا چې دا یو خپل ابجیکټ دی څه لکه کنټیکچوال ټب لري ښا د نن څه کوي د سټایل ورته بدلول کړه دا قسم وسی دا قسم ګوره چې ما سره دې سټایل نه دی ښا الکه څه قسم وته دا قسم رنگ ورته ورکا دا رقم چې ما سره دې سټایلز دي ښا ارزون ته بیا انسرټ راځم بل لکه څه ډراپ کیپ نه ګوره څه مطلب دی ښا دا لکه اخبارونو کې ذات پکار راځي ښا اخبار کو نسو کو مطلب پورا کار کړو دینا څه قسم لکه ګوره کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو او کنټرول پرسنٹ نو شو کوم لکه داسې ایکوال ار ان ډي اوس ګوره اخبار کې تاسو شل دی ګوره څه مطلب څه کوم ورته یو دا انتخاب مخه ډبلیو دا غمی څه کله کنو یو حرف می څه کو انتخاب کې چل کنو وی راځم ته لکه انسرټ سو کله کا اور کیپ څه قسم دا قسم دا ګوره اخبار کې تاسو شل دی کنه چې کله شروع کیږي دا اولنې غي څنګه ویل کړه دا غټ وی دا اولنې صفحه کې سره خدا څه مطلب نور دیم چې دا قسم اوسې ګوره کلیک دا قسم نن به څه ختم کا چې ما سره دې سیل نه خدا قسم غوړي او یا کدا څه غوړي چې به جدا وي دي تاسو ګوره ما سره څنګه شل کنه به ته جدا شو ها نور مطلب غوړي څه کدا وګوري ګوره څه وکړي چې ډراپ کیپ اپشن کلیک کړئ باندې کا څه قسم غوړي اما خبره پکې ده ښا ډراپ په شکل غوړه ملکه مارجن غوړه خالکا د چښنا د باډي نه هډینګ نه باډي ټیکس نه خالکا سم راوسی او لاینز ټو ډراپس لکه تم څو کله کنه دا د ولې اتلل لپاره څه جوړ کړه ډیسټنس فرام ټیکس لکه دا نویشنه مطلب سمره فاصله ورته دومره فاصله کلیک کړئ څنګه شو ما سره ډایرکټ ما قسم تغیرات پکې راغلل سره ها د چل کنه ما سره ساينچر لاین ده ها بعد کو ته مطلب کول څه کې یو څه هغه ساين کې نه ساين کې ها په دې لپاره کې چې موږ تاسو مختلف قسم شان ته ضرورت ده ها ګورل کسوي چې سایت سجست ساينر فار ایگزامپل جان پلان کې سجست ساينر ټایټل پلان کې ګوره منیجر دی پلان کې سره خالص کوم کینسل کومه بل لکه څه ایډیټ ټایم لکه تاسو په کار شو ګوري څه قسم
زه مطلب غواړم څه کوم تاریخ انسرټ کوم کلیک کړئ باندې لکه څه مې لکه پکار دغه پکار دی سچرډي فبروري 27 2016 کلیک کړئ اوس ګوره ما سره څنګه شلته موجوده تاریخ راغی سیدا یا پر ایگزامپل دا قسم وړي او تن چې دې شکل باندې وسی سیدا اوکې کله یا په دې شکل مطلب وړي ډیرینګ ټایم تل راشه دا قسم وسی کلیک اوس ګوره دا مطلب چې مسره تاسو کولای شئ هم ټایم واچوي هم چې واچول کنه تاریخ واچوي څه مسله پکې نشته ښه دغه نور سم تاسو کوم مشکل کار نشه ښه پکې دغه چې کنه اپډیټ اتوماتیکلی سم مطلب شل کنه فار ایگزامپل ما دا څه کې انسرټ کړ 27 والا کنه سبا چې روان دا بل څنګه شي ډایرکټ با 28 بشي سره نو څوک چې اپډیټ اتوماتیکلی ښه ادا ما سره مطلب لنګویج دا چې کوم لنګویج ته وړي صحیح شو نو تم چر دا واچو کلیک کړئ باندې ګوره هم سره چې کنه راغی تاریخ راغی هم سره ټایم راغی ښه بل لکه چې ابجیکټ دا ډېر مهم شی دی ښه ابجیکټ یو شی ده چې مطلب غا سره مشخصه پراپرټي لري ښه څه قسم ګوره دا مکمل مثال کنه ختم کړل ښه دا مې انتخاب کړل څنګه مطلب دا ختم کړه تا ښه دا مې څه کو بیک سپیس ختم کړم راځم لکه چیرته ابجیکټ راځم ګوره ابجیکټ کې دوه کارونه کیږي یو د نور پروګرامونو سہولت څه کوي حاصلوي دویم لینک جوړوي څه جوړوي کنه لینک ګوره څه کول ته کلیک کوم ښه ابجیکټ کلیک کړه اوس ګوره چې مطلب ما سمره پروګرامونه انسټال کړی په دې کمپیوټر کې به چیرته راځي په دې ابجیکټ کې راځي ښه الکه سمې پکار دی اډا فوټوشاپ ایمیج مې لگا پکار دی ګوره فوټوشاپ یو بل پروګرام دی ته ګوره ما مطلب دا څه کړی دی انسټال کړی ځانته چې فوټوشاپ دا دی نو دا څنګه ما سره ابجیکټ لیست کې راغی چې باز اوقات کولای شي مطلب د ورډ په دې ډاکومنټ کې څو کې د ابجیکټ دی فوټوشاپ یو تصویر راوړي یا لکه بیت مپ ایمیج غوړې کلیک کړئ باندې ګوره او چې لکه څو کومه تا پینټ پروګرام راوښل لګره سمې په کوم ګوره دا دی ما سره سره دا مې څه کلوز کو دا څنګه شو ما سره کړ دا راغی دا په خپل لکه چې ما سره یو ابجیکټ د کنټیکچوال ټاب لري سره خدا ختمه او تم دا څه کوم مطلب ختم کراته صحیح شو انسرټ لکه بیا راځم او ابجیکټ باندې کلیک کوم چې ابجیکټ کریټ نیو الکه سمې پکار دی دا مې پکار دی یا وته چې مطلب مايکروسافټ اکویشن غواړم چې د ریاضي سوال نه ولیکم دا ډېر مهم شی لکه نو ښه اوس ګوري کته ولته مطلب ډایرکټ نوښته کوي چې لکه جزر دی پلان کې دا نه نوښته کیږي ښه په ورډ کې ته مجبور یې چې څوک ابجیکټ نه کار وکړي یو بل پروګرام سہولت څخه استفاده کوي چیرته ورډ پروګرام کې کلیک کړئ باندې دغه بل څه وکړو مايکروسافټ اکویشن اوس لکه ماته چې داسې علامه غواړي ډسپلیز آیکن اګه نوري مطلب چې جې څوکل ته بدل کوي دا قسم څه دا خدام چې دا ما کوه فقط څه کماته مطلب اکویشن ډسپلی کوي اوکې کله اوس ګوره ما سره ګوري ډایرکټ سره اوپن شل کنه اکویشن راغی ښه الکه سم په کاس نه شو کومه چې یو جمع لکه چې ګورل ته ما سره چې جذر لمی دی ښه دغه رقم ته څه کېل ته قوسونه دي مطلب ریاضي کې کوم شي صفر کې چیرته لکنو په دې مايکروسافټ اکویشن کې شته ښه الکه سم په کار جذر مې په کار دی ګوره جذر مربع سمرا 2 شو منټي کله کې چې ورنه ګوره جذر چې لکنو اوس ګورل ته شو کوم داسې تم چې څلور شپته اوس الکه غوړم سو کوم دي جذر لمی تل شمل کا سو پریس کوم ورپسې ټاب پریس کوم ښه چې ټاب چیرې مطلب لاړ شي پاس لاړ شي جذر درجه ته چیرې جذر څلورم دی سره تاسو کوم لکه کلوز کوم ښه دلته څه قدم کلوز کا دلته مطلب ډبل کلیک وکړه ښه اوس ګورئ څنګه شمه سره ډایرکټ امغه معادله مطلب راغله ښه نو کله تاسو مطلب وتل چې رسو کې د ریاضي فارمولې نه وشته کې یا د ریاضي سوال نه وشته کې سلسله به کار اخلي کنه ابجیکټ ته راځي دغه بس اخري مايکروسافټ اکویشن بلکې سم نه وشته کې ښه دا ګوري ته پاسنه بنش نه وشته کولای د جزر علامه بسنګ راوړي سمرا خارزل د بیا کلیک کوم څنور ابجیکټونه ملک په کار دی ګوره او دیم چلک سوکا ایکسل باینری شیټ مې په کار دی چارت مې لگا په کار ایکسل کلیک کړئ باندې اوس ګوره ها صبر کوچ څنګه شماله دا اوپن شي ګوره چې څه ماتره ډایرکټ یو چارت راوړ سیدا حال د څو ډبل کلیک کوم ګوره څنګه شماله چارت راغی ها کته وای داس نیو سوګه کلیک وکړه نور دلته څه په کار ګورل ته ما سره چې مختلف قسمه مطلب ابجیکټونه هغه اویلیبل دي خلک پی ډی ایف ډاکومنټ مې په کار دی کلیک کړئ ګوره اوس څنګه شماله کنه پی ډی ایف کې اوپن کړ تاسو ګورل ته ما څنګه شو دا پی ډی ایف راغی کلیک کړئ صحیح شو خدای کوم لکه ختموي ورنه سره دام ختم کا ابجیکټ به لکه راځم دغه چې مطلب ما سره کوم پروګرامونه چې انسټال هغه څه کې ته راځي با خارزم لکه چې ته کریټ فرام فایل غواړم مطلب څه کوم لینک جوړ کما ګوره دا مطلب تاسو چې دا سہولتونه دي ما سره سیدا وځه لکه څه غواړم چې یو فایل سره څه کو لینک جوړ کو څه قسم ګوره اول ته مطلب یو فایل نوښته کو ایکوال ارندی سیدا دا مې لکه څه کو ها دغه راځم لکه نشو کوم چې ایکوال ارندی انټر کا دا لکه څه کوم صفتو مچرته کنټرول پلس اس دستا باندې څه مطلب دا صفت کا سنا مسله کنه وته چې 1 دا مې لکه څه کو سیو کا سنا مسره 1 نام مسره کنټرول ډبلیو پریس کوم پس کنټرول پلس ان اوس ګوره مطلب غواړم څه کوم لینک جوړ کم انسرټ ته بلار شمه ابجیکټ باندې بکلیک وکم ښه یو ته سم چې لکه کریټ فرام فایل براوز کله کا یو فایل لکه سنا مې دا
وته چې لکه دغه نامه ده ګوره ون نامه ده سره دا څه کوته انتخاب کړ دا مله که څه کوته چې انزړی کې کلیک کړم اوس ګوره څنګه شماته ته چې لینک ټو فایل سبله بل کانو چې دغه فایل څه کراو چت کا خو څه سره جوړ کړ لینک سره جوړ کړ کلیک کړم اوس ګوره څه مطلب شورنه دا مله که انتخاب کړ ښه اوس ګوره زما په دې کې پسنه ته راته نشنه اوسه ډبل کلیک دی باندې کوم ډایرکټ سره اوپن کړ کنه خپل فایل را اوپن کړ ښه دا مله که څه انتخاب کو بولډ ایټالیک انډرلاین خپل کې رنگ می مرته ورکړ سب می کړه اوس ګوره د ترځما دې کې ډایرکټ راغلی دی د څنګه شمل ما سره لینک هغه اپډیټ شو سمرا ښه او کوي داس نیول که څوک چې کریډ فرام فایل لکه کوم بل ځای کې کلیک کړه باندې لکه چیرې ما سره او دغه فایل دی څه قسمه لینک ورکا دا قسم شکل باندې ډسپلی کا آیکن کلیک کړه باندې لکه کوم آیکن دا آیکن اوکې کا اوس ګوره څنګه شو ما سره ډایرکټ یو فایل لګای په ما شکل باندې ډبل کلیک ور باندې نو څنګه شو ما سره هغه فایل راته اوپن کړل ښه کته سوچ داس نیوي سوکا ټیکسټ فرام فایل کلیک کړه باندې لکه اوس مطلب غواړي څه کې ټیکسټ واچي دا ټیکسټ کړه اوپن کلیک اوس ګوره دا ما ټیکسټ کړه ماته کوم نویشي چې پکې وایي چې ماته انزرټ کړل سیدا او دا مطلب څه ګوري ډبل کلیک ور باندې کوم ډایرکټ کې ما سره دغه راځي با سلام ښه دې کې نور څه نشم تاسو سره دا ټیکسټ ګروپ چې تاسو ولستو